په سعودي عرب کې د 30 کال نه چې دنه یو هدیره بنده وکنه خو بیا د سعودي حکومت چې دین هغه د فیصله وکړه چې د هدیره دی هم ورانه کړی شي ځکه چې د سعودي حکومت چې داسې دی کنه چې هلته هدیرې چې کوم دي 15 شپږ کاله پس چې دین هغه ورانه ملګرو او دغه هدیره چې دنه 30 کال نه بنده و چې کله چې دا ورانول نو د سره یو د قبر راوخت کنه چې ټول خلک حیران کو ویډیو را سره مکمل وګورئ زموږ د فارب کې ډیر زیات عبرت دی ملګرو په سعودي عرب کې داسې وکنه چې 30 کال نه یو قبرستان چې دنه بندو هغه باندې چا کار نه وکړي په سعودي عرب کې داسې وی کنه چې 15 شپږ کاله د هدیرې وشي نو هغه ورانه هغه پلان کوي غاډو کې ارستی راوباسي او بیا چې نور قبرونو د پاره چې دنو برابرې او دغه 30 کالونه بند و چې 30 کال پس چې دنو سعودي حکومت دا فیصله وکړه چې دا ډیره دی ورانه کړل شي او د قبرونو چې دنو د ختم کړل شي او د یو کمپنۍ لا چې دنو دا ټیک اور کړل چې تاسو چې دنو دا ډیره ورانه کوي چې کله کمپنۍ والے را په دې ډیره باندې شروع وکړه په دې ډیره کې چې دنو اډو کې راخاره کېدل شروع شول په دې ډیره کې چې هم شروع شول دغه نه پس چې دنو دوی کار کولو چې په دې کې دنو پسته خاور راخاره شو او دغه نه د مشکو د انبر بوی راتللو خو دې چې دنو په خاور چې کله راخاره کړ یو قبر پکې راخاره شو چې کله هغه قبر چې دنو دی وکړو په قبر کې چې دنو یو کس پروت دي ستر و تازه پروت لکه کله چې یو کس وفات شي او هغه ته کپان وروغوند یو قبر ته ایله ورکوس کې داسې پروت او داسې خولي خوشبوئی دي لکه چې ټول خلک حیران کو نور خلک چې د کلی هم راغی هغه ته حیران کړ بیا چې دنو د دې د کور خلک معلوم کړو چې د کم کورو نو هغه چې دنو دغه مړ راوغست او الته وی وړ هغه کور ته چې کله وی وړ کنه چې پلار ته پته ولګی دا چې پلار ولې د خپل زوی نو پلار په جړه باندې شو ولې چې 30 کاله مخکې چې دنو زما زوی و پاتشو هغه د کور نه وته 30 کاله پس چې دنو واپس راغی خلک هم ډیر ذات حیران شو خلکو چې تاسو کو چې دینه چې دنو خوشبوئی دي د مشکو د انبر بوئی دي د په دنیا کې سیسه کار کولو چې د دینه دومره بوئی دي خسته او الله پاک له دومره عزت ورکو نو پلار وته ویل کنه چې دا کله ژوند وکنه نو دې چې دنو د سحر مونږ وکاو ما به تر اوسه پوری غاګ نه وکړي او دا برا پاسې دوه مونږ وکولو ځان له تلاوت هم کولو او نور خلک به هم پاسولو چې تاسو پاسې مونږ وکړئ ملګرو او په دې کې چې دغه یو خاصیت او دې چې د الله رب العزت سره ډیره زیاته مینه محبت او مونږ وکاو عبادت وکاو نو الله پاک ولنن ځکه عزت ورکړل دی دې لاش چې دنو هغه هم روغ دی کپنه هم روغ دی او د مشکو د انبر بوی ته هم زی ملګرو مونږ ټول لپاره کار ده کنه چې په دې ویډیو کې زموږ د لپاره ډیر خپل عبرت ته کنه چې موږ د الله پاک عبادت کوو خاص کر د سحر چې دنو کسان نشي پاسېدل هغه چې دنو سحر مونږ چې دنو پریدي یو خو د سحر مونږ کوي بیا سره تلاوت هم کوي د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي چې انسان کله مري دا سوچ مکه وکړي چې زه خامخا بوډا کېږم او زه بیا مرم او زه به د دنیا نه رخصت کېږم ملګرو دا واقع په سعودي عرب کې راغلی وکنه او زموږ د ټولو مسلمانانو د لپاره کې عبرت دی کنه چې الله پاک ول دومره عزت ورکو چې هغه چې دنو صرف د سحر مونږ کولو او د سحر مونږ نفس چې دنو تلاوت به کولو نور منځونه به هم کول خو سحر ډیر زیات پاسېدو لکه چا پیچرته هم आवाज نه وکړي چې ته پاسه مونږ وکړه ملګرو دې باره کې تاسو وایي خو کمنټ هم وکړئ مونږ ضرور کوئ ځکه چې کله انسان مړ شي او هغه برزخ زندگی شروع شي کنه نو بیا چې دنو هغه هیڅ هم نشي کولای بیا ځکه چې هغه هیڅ هم په کار بیا نه راځي د دنیا ابن پیسې په کار راځي نه نور څه په کار راځي نه بچی په کار راځي هیڅ څوک هم په کار نه راځي هغه خپل اعمال په کار راځي تاسو کوشش کوئ کنه چې د سحر مونږ کوئ تلاوت وسره کوئ چې زندگی برابر شي نور خو زندگی روانه ده کنه څوک مخکې د دنیا تل څوک رسته تل خو ټول به د دنیا نه زو ټول به چې د مرګ دغه سخت چې دنو دا پار یو کس باندې راځي